نور به د ځانو سره دا فکر نه کوئ، د ماشومانو فکر به نه کوئ، د ساده ځوانانو فکر به نه کوئ، د جامعې د مشرانو فکر به کوئ، د جامعې د خادمانو فکر کوئ، د ملت د خیر فکر کوئ، د نظام د خیر فکر کوئ، د علم د اشاعت فکر کوئ، د هر باطل و فاسد و مرتد د هغه په مقابل کې بسخر غوندې ولاړ یاست. ګورئ نن تاسې وګورئ د دنیا مرتدینو کافرانو اشر کړی دي، په اشر باندې د اسلام تخریب ته ولاړ دي، د مسلمانانو تخریب ته ولاړ دي، د اسلامي نظام تخریب ته ولاړ دي، د علماو اهانت ته ولاړ دي. د دغه خلکو مقابله به څوک کوي؟ د دغه خلکو مقابله به دکاندار کوي، د دې خلکو مقابله به موټروان کوي، د دې خلکو مقابله به بزګر کوي. د دې خلکو مقابله دا په علم باندې کېږي، دا په دین باندې کېږي. علم و دین ستاسو سره دی قدرمنو علماو. د دغه مرتدینو د دغه باطلو مخ ته په کلکه درېدل پکار دي. تاسې وګورئ په میډیا کې چې مخ ورواړی بې له دې څخه چې اهانت د مجاهد کوي، بې له دې څخه چې اهانت د اسلامي نظام کوي، بې له دې څخه چې اهانت د علماو کوي، بل څه لري نه. نو د دغه مرتدینو په مقابل کې کوشش پکار دی د دې دپاره چې د خپلو مسلمانانو اذهان وساتو، د خپلو مسلمانانو افکار وساتو، د خپلو مسلمانانو ایمان وساتو. هغه څوک چې د ایساب مفتی دي هغه هم نه دا ولاړېږي اسلامي امارت ته مشورې ورکړي، پلانکی کار دې ولې کړی دی، دا خو د خلکو په حق کې ظلم دی، دا وایي د اسلام په نامه کوي. د خدای دښمنه، د اسلامي نظام دښمنه، د کفارو غلامه، تا خو ټوله زندګي د مسلمانانو مقابله کې تېر کړې ده. ته دا حق نه لرې چې نن په اسلامي نظام کې خبرې وکړې، دا حق نه لرې چې د افغانستان مسلمانانو ته مشوره ورکړې، تا د افغانستان مسلمانانو ته ښه تاریخ پرېښی، ته د دې وړتیا نه لرې چې په اسلامي نظام کې خبره وکړې. نو د دغسې مرتدینو، د دغسې باطلو، د دغسې فاسدو، د دغسې باغیانو د دې په مقابل کې یوازینی څوک چې مقابله کولی شي، ذمهواري یې ده، مکلف دی، هغه علما دي. نو قدرمنو علما کرامو کوشش به دا ډېر کوئ، یوازې به دې ته نه متوجه کېږئ چې ښه بس پیدا شي، دې ته به نه متوجه کېږئ چې مسؤلیت پیدا شي، دې ته به نه متوجه کېږئ چې یو ځای ښه ملایي پیدا شي. د خدای پاک د دین خادم شه، په الله قسم دی چې خدای پاک ټول ضرورتونه در پوره کوي.